د دنیا په دې مسلو کې دومره جوور تلي یو که نه دومره جوور د دنیا مسلې نه ختمېدونکې مسلې دي په مسلې پسې مسله په حادثې پسې حادثه په خبره پسې خبره په کار پسې کار او موږ پکې کته او بره او کته او بره روان یو د آخرت نه غافله حالانکې وایو دا چې آخرت همیشه پاتې کېدونکی ځای دی او د آخرت ژوند همیشه پاتې کېدونکی دا خبره زموږ ده په ژبه ده په عمل سره نه ثابتو د الله په بندګۍ باندې زموږ صبر کم شوی دی د خواهشاتو تابعداري دنیا پسې منډې د هغې هغه خواږه تارخه او بس دقې کې لګیا یو غافل یو د هغه لوی مقصد نه د څه دپاره چې الله مونږ پیدا کړی د هغې نه غافله شوي او هغه مقصد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله وی ما نه دي پیدا کړي د انسانانو پیریان مګر د بندګۍ دپاره او زموږ د حالاتو ته چې وګورو نو داسې به ته ښکاري لکه موږ چې الله پیدا کړي دي دنیا دپاره بس موږ مزدوریانې کوو ښځې او بچي به ساتو سهار کېږي او شپه کېږي او سهار کېږي او شپه کېږي او ځواني ختمه شي بوډاوالی راشي او بیا په هغې کې لګیا یو بیا یعنې زه تا ته ستا د ژوند مختصر خبره وکړم زه اول ماشوم وي په څه نه پوهېدي که نه چې بالغ شوې خلکو وی ځواني ده او دا ځوانۍ دا عمر وي لیونتوب دی وي دا عمر یې څه دی لیونتوب ده او پرېږده چې لګیا یي شلو پورې دې دغه وخت تېر کړو بیا د 15 پورې خلکو وی ځواني ده او هلکوالی دی او لوبې دي او ټوغې ټقالې دي او ویده وخت دی هی دې په هغې کې تېر بیا د هغې نه بعد د مزدوریانې شروع کړې خلکو وی دا د مزدورۍ وخت دی بیا په رشته پسې ګرځېدې خلکو وی د واده موسم دی هغه چې واده دې وکړو د 13 نه بعد بیا بچي چې دې وشو نو بیا د بچو دپاره لګیا وي او لګیا وي او خلکو یې اوس به بچي ساتي 40 ته پکې ورسېدې او ته پې پوه نه شو والله دا ژوند داسې روان دی که نه چې سړی ورته حیران شي یعنې بله ورځ مې هسې یو ځي ته زه تلی وم په سفر باندې مخکې هم د سعودي کې نو هسې بله ورځ مې سوچ کوو هغه ملګري سره رابطه وشوه نو ما ته وایي چې بیا چکر نه رالګئ ما مو بله ورځ درغلي وایي بله ورځ کله هغې خو 2.5 کاله کېږي لکه وایي 2.5 کاله وشو ته حساب وکړه کرونه چې وایي شروع کېده د هغې نه مخکې یعنې حق حیران پاتې شوم والله 2.5 کاله یعنې زما د ژوند نه 2.5 کاله کم شوي دي او 2.5 کاله زه الله ته نږدې شوی او زما سفر پوره شوی 2.5 کاله او پرون نن 2.5 کاله وشو یعنې هغه وخت تېر شو 40 ته ته ورسېده او بیا د بچو کیسه دې سټارټه ده بچو له څه جوړی یو کور وله وی جوړ کړ او دوی سبق ووایي او دغې کې روان وي 50 ته ورسېد اوس د 50 نه بعد خپله مسله دې سټارټه شوه زنګونانو دړ سټارټ شو د ملا دړ سټارټ شو سینې دې خرابه شو د سابندۍ مسله د باندې راغله د زړه مسله جوړه شو د ګردو مسله جوړه شو په هغې کې لګیا علاجونه او کله ښه او کله بیمار او کله ښه او کله بیمار एकदम اعلان وشو الله وبخښه هغه پلانی یې مړلی تا څه کړي الله لپاره که نه تاسو ښیئ زه به خپل ځان یاد کړم زه تاسو نه به دا سوال نه کوم تاسو به زما نه ښیئ انشاءالله خو زه د خپل ځان نه دا سوال وکړم چې ما څه کړي اوس تاسو نه به نه کوم کېدي چې بس ملګري خفه شي چې به موږ باندې بدګماني کړي اوس د اوسه پورې تا څه کړي دي او کوم چې دلته موږ سره سپین ګیري ناستې دي که د هغو نه مې اوس تپوس وکړو هغوی راته بیان کړي نو هغوی زما په دې خبر باندې ښه رسېدلي دي کوم چې سپین ګیري موږ سره په دې درس کې ناست دي هغوی زما په دې خبر باندې ډېر ښه پوه شو او هغوی به په زړه کې ویم اوس
چې حقیقت تی وي او څه ناشنا حقیقت تی وي دا نه دي پوه شوي ګورې دا ږیره کې چې سپین لګېدلي دي که نه دوی نه دي پوه شوي دوی خو شیشې ته وکړو والا وایي دا خو سپینه شوه او دی له دې سوچ کوي چې اوس پورې څه ده ځواني ده چې خبرېدو هغه ځواني نه هر څه ختم شي دومره موږ په دې دنیا کې ورننوتي یو او غفلت د آخرت نه یعنې دا ذهن ته دا خبره سر رامخکې کوو نو چې الله ته مخامخ کېده دي او قیامت به راځي او حساب کتاب دی امام بخاري دا باب هم دې دپاره راوړی تا ته وایي د الله بندوي قیامت را روان دی اخو وایي دومره نږدې دی چې پیغمبر وایي زه او قیامت موږ داسې راغلي وې الله قرآن کې څه وایي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون الله وی د خلکو حساب کتاب را نږدې شوی دی او دوی بیا په غفلت کې پراته دي الله وی را نږدې شوی خو دا ایتونه خو سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې نازل شوي دي اوس هم څه خیال دی لکه الله وی اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت یقینا ډېر رانږدې شو دا سره پس څوارلس سوه کاله مخکې الله وی اقتربت الساعة اوس هم څه خیال دی اوس نه یې رانږدې اوس داسې دی چې بلکل او هېڅ پته یې نه لګي او بیا موږ په غفلت کې او شهوات او خوشحالیانې او خواهشات او دنیا کته او دنیا بر او مستي مستیانې زموږ نه ختمېږي زموږ هغه د پښتنو خبره پښتانه د کافر ټکوي کافر الکوالی ده او کافره ځواني ده هغه نه ختمېږي که ته د خولې نه څه ټکی راوباسي وایي ځواني ده که د خولې نه ټکی راوباسي وایي هلک دی که د خولې نه ټکی راوباسي خو وبکي که نه اخره کې به وکړي نو موږ دې ته پراته یو چې اخره کې به یې کوو نو تا ته څه پته چې د آخرت د آخري عمر به دې راشي او که نه بوډاوالی به د باندې راشي او که نه نن سبا خو ځوانان مري والله نن سبا ځوانان ډېر مري خبرې چې اوري نو ځوانان مړ کېږي پخوا به د دې بوډاګانو د دې مشرانو خبر ډېر راته اوس د دې هلکانو خبر ډېر راځي روغ روغ خلک او ځوانان هلکان راولیږي مري ته څه ته پروت غفلت دومره ډېر شوی دی چې زموږ نه هر څه یې هېر دی آخرت زموږ نه هېر شوی دی په دنیا پسې منډې لکه الله د غافلانو خلکو باره کې څه وایي دا واوره کم چې د آخرت نه غافله دي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله وی په دنیا داسې پوهېږي که نه الله اکبر دا قرآن داسې کتاب دی چې کله ویې ته به چې اوس نازل شوی دی الله وی په دنیا داسې پوهېږي که نه لکه څنګه چې امام حسن بصري رحمه الله وی د دې نوک په دې سوکه معلوموي چې دا روپۍ دیسي ده او که دا اصلي ده د نوک په دې سوکه یې معلوموي دومره پوهه وهم عن الآخرة هم غافلون او چې کله د دین او د آخرت خبر راشي دی سټ وګهي بس موږ کمزوري یو څوک وایي جبم پیړه ده او څوک وایي عمر تېر شوی دی او څوک وایي بس الله دې وایي رحم وکړي الله غفور رحیم دی دنیا په باره کې دا خبره نه شي دنیا باره کې خو محنت پکار دی دومره پوهېږي په دنیا باندې که نه دا چې وایي موږ علم نه شو زده کولی ته د سره یو ورځ کښېنه داسې دنیا ته پوښتې وکړه چې دې تا ته څه وایي دنیا په باره کې حیران به شي دی چې په دنیا باندې څومره پوهه دی او دې ته چې دنیا په باره کې څومره خبرې معلومېږي نو زمونږ غفلت او دا غفلت داسې هم نه دی چې یعنې تا به داسې زر پرېږدي چې څو پورې د آخرت ته توجه نه پیدا شوي که نه دا غفلت ګوره تا نه پرېږدي د غفلت نه د راپاڅېدو لار څه ده آخرت ته توجه او چې آخرت ته ځان ته مخې ته کو ته د غفلت نه راپاسې د خوب نه راپاسې الله څه وایي الهاکم التکاثر غافله کړئ تاسو هرس د ډېروالي غافله کړو موږ هرس د څه شي ډېروالي کار سره
مال مې ډېر وی، ځمکه مې ډېره وی، جیداد مې ډېر وی، ښځې مې ډېرې وی، بچي مې ډېرې وی، نوم مې مشهور وی، شهرت مې وی، دبدبه مې وی، او دغه یې رست ولیږي. یا الله د کوم وخته پورې حقیقت خو الله ته چې څنګه معلوم دی، خو موږ ته نه معلوم کړ. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تر دې چې ورسېدئ قبرونو ته. خو هرس د ډېروالي الله وایي ستاسو ختم نه شو. قبرونو ته رسېدو دوه معنی دي. حتی زرتم المقابر، الله وایي په خپله لاړئ مړي ښخ کړو رالئ، خو بیا هم ستاسو هرس ختم نه شو. په خپله مو ولیدي چې دنیا څه حقیقت دی. او دویمه معنی ده الله وایي مرګ د باندې راغی خو ستاسو هغه هرس ختم نه شو. او بیا د آدم دا بچې حدیث کې راځي چې په څه باندې مړ شي؟ خاوره باندې مړ شي. دنیا سره دا محبت لږ کم کوي او آخرت ځان ته رامخې ته کوي. دا دنیا ګورې دا درته ووایم ګورې دا دنیا جوړه دې دپاره نه دی چې موږ پکې پاتې شو. ته ګورې په غلط فهمۍ کې پروت چې ته به یې دلته دا ستا غلط فهمي ده. او درته وایم چې د ذهن نه یې لرې که که ته په دې سوچ کې چې دا دنیا جوړه دې دپاره ده چې زه به پکې اوسېږم، دا ستا ډېره غلطه یعنې یو غلط فهمي ده او یو ډېر کمزوری سوچ دی ستا چې ته په دې دنیا کې. دنیا ځای زموږ نه دی، دنیا زموږ ځای نه دی. دنیا امتحان دپاره یو میدان دی، د اعمالو دپاره یو بازار دی، د جنت د ګټلو دپاره د مقابلې یو میدان دی. دلته منډه والی کېږي، دلته مقابله کېږي. اوس ګوره دا اسونه چې منډې وهي